شهید شوی دی الله دې وبخښي. ښه ده په دې یخنۍ کې دې واسکټ اچولی؟ اوس راووتم له کوټې. دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان. سلامونه دوستانو، الله دې وکړي صحتمند وئ. لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ یوه لرې پرته سیمه نه دلته راغلي یو. تاسو ګورئ غرایزه علاقه ده، ټوله ساحه سپینو واورو پوښلې ده. دلته یوه کورنۍ د ادرس چاره کړی، موږ راغلي یو، یتیمان دي، نږدې نه ورځولي د خلکو د کور وضعیت هم ګورو. انشاءالله د خوراکي توکو بستاو تر څنګ همدې ماشومانو ته د ژمي البسه هم راوړي، دا به ورته سپارو. حاجي راشي، ستړي مه شئ، ستړي مه شئ. ته راشه بچیه، ستړي مه شي. څنګه یې بچیه؟ شهید شوی دی، الله دې وبخښي بچیه. مشر ورور دې شته؟ چېرته دی؟ ته مشر ورور یې؟ تا نه غټ نشته؟ نه. ښه، څو وروڼه یې؟ 3 وروڼه، یوه خور. ښه، ستاسو جمپر هم نشته؟ بچیه دوستانو، دغسې حالت دی. افغانستان د یتیمان دی، بې سرپرسته دي، او دغې واورو کې، دغې یخنۍ کې او دغې غرایزه علاقه کې، لکه دلته بېدون له واورو هم یخني ده، ځکه غرایزه علاقه ده. نو دغه زموږ ستاسو د وطنوالو حال دی. الله دې په خپل خاص رحم په دې وطنوالو باندې وکړي. او زموږ غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې واقعا ځینې کورنۍ ډېرې بېوزله دي، موږ سره سپانسر کوي او د دې کورنیو سرپرستي را سره په غاړه واخلئ. بکړه زلالت خدایا ته پرې مهربان شي، ته یې وساتې عزت. دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي، ته یې. حاجي بابا اجازه شته مخکې درشو؟ نو د خټو کې ونه نخلو. ستړی مه شې حاجي بابا، څنګه یې؟ جوړې صحت دې ښه ده؟ په دې یخنۍ کې دې واسکټ اچولی؟ اوس راووتم له کوټې. کوټه خو دې ګرمه ده، بخارۍ شته پکې؟ زه شکر دی شکر دی شکر. د کور سرپرست خپله یې؟ زامن دې نشته زلمیان؟ نه. دا واړه ماشومان تا ته در په غاړه دي؟ نو دا خوراکه څنګه کوئ حاجي بابا؟ خوراکه خو خدای راکوي. بېشک الله روزي رسان دی که نه؟ الله راکوي. پوه شوې، شهید برکت ده. الله دې هغه شهادت قبول کړي. ملت خدایا ته پرې مهربان شي، ته یې وساتې عزت. خدایا ته پرې مهربان. مشکلات دغه دي چې ټول مشکل دي، نو چې ته پوهېږې هغه مشکل دي. بلکل. تکې تنها همدا یو کور دغلته پروت دی، نو ټول نور قومونه دي. ښه، لمسیو پلار څه وخت شهید شوی دی؟ څومره وخت کېږي؟ صاحب تاریخ په هغه دروازه کې هلته په تخته کې نوشته ده پاس. ښه، تاریخ په دروازه کې لیکل شوی دی دلته. دوستانو، دا یتیمان دي، بې سرپرسته دي، زموږ ستاسو د دې وطن د افغانستان دي. موږ په ټولو دوستانو باندې غږ کوو چې موږ همیشه هڅه کړې هغه کورنیو ته رسیدګي وکړو چې هغه بې سرپرسته وي، بلکې د کورنیو د عوایدو لپاره هیڅ سرچینه ونه لري. دغه سپین ږیری بابا د دوی د مور والد صاحب د پلار دی، د دوی پلار شهید شوی دی. دوی باندې دا سپین ږیری بابا دوی سره اوسېږي او دوی دا ماشومان ورباندې ډاډه دي. څه فکر کوئ چې له ښاره لرې په یوه غرایزه علاقه کې یوه کورنۍ اوسېږي، دوی به سودا څنګه کوي؟ دوی به کوم مشکل لري؟ یعنې الف نه واخله تر یا پورې د دې خلکو ټول مشکلات دي. په کور کې خو سیر زندګي وکړي، دې یخنۍ کې دې ماشومان ته وګورې، واورې دي، جمپر نشته، بوټان نشته، هېڅ هم نشته. دغسې حال موږ هیله دا ده چې موږ سره دغسې کورنۍ سپانسر کړي. دا زموږ ستاسو سپانسرشیپ ته ضرورت لري. دا بې سرپرسته کورنۍ ده او هڅه وکئ چې همدغه کورنۍ موږ سره سپانسر کړي. انشاءالله همدا ماشومان به ځان سره بیایو، دوی ته به جمپر او بوټان هم ورکوو. یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي، ته یې وساتې عزت. خدایا ته پرې مهربان شي، ته یې وساتې عزت. د سمسور دی دغه سوال، نور یې خلاص کړه د بد حال. د سمسور دی دغه سوال، نور یې خلاص کړه د بد حال. کوي ستا در کې زارې، کوي ستا در کې منت. خوراکي توکو بسته ورته راوړه، هم دې ماشومان ته د ژمي البسه راوړه. دا واړه واړه ماشومان دي، تاسو باور وکړئ
دې غرایزو علاقو کې غټان تحمل د یخنۍ نه نشي کولی، خو دا کوچني ماشومان به څنګه تحمل وکړي؟ لاسونه یې چاودي، مخونه یې چاودي د یخنۍ نه. خو الحمدلله ستاسو مرسته وه، دغه جمپرې او هر څه مو ورته راوړه، دا به انشاءالله دې نه بعد ګرم وي، مدرسې ته به هم ګرم ځي، مکتب ته به هم ګرم ځي، او الله دې ستاسو صدقه په خپل دربار کې قبول کړي. یو ځل بیا غږ په دوستانو باندې کوو چې موږ سره همدغسې کورنۍ سپانسر کوي چې هغه بې سرپرسته دي. خدایا ته کوئی مهربان شي ته